تازه خبر طالبانو له ایران سره پر پوله اسلام کلا بندر ونیو. د افغانستان له لویدیځ هرات څخه ریپورټونه وایي چې دغه ولایت کې له ایران سره پر پوله مهم اسلام کلا بندر پرون د طالبانو لاسته ورغلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې هم دا خبره کړې ده. که څه هم افغان چارواکو رسمي توګه لا په دې هکله څه نه دي ویلي، خو خبري اژانسونه د افغان چارواکو له خولې هم وایي طالبانو پر اسلام کلا بندر ولګه کړې ده. هرات کې یو چارواکي له نوم پرته اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وایي دا بندر یې له لاس څخه وتلی دی. رویټرز خبري اژانس ته هم دوه مهم امنیتي چارواکو ویلي د دې بندر نیول کېدو پسې افغان امنیتي او ګمرکي ځواکونه د ایران خاورې ته هم واوښتل. دې چارواکو د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې ده. د ایران عربي ژبې العالم تلویزیون هم ویلي افغان سرتیري له پولې راوښتي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان دا ریپورټونه ردوي او وایي بندر لا هم د افغان ځواکونو لاس کې دی. تر دې مخکې هرات کې یو چارواکي هم له نوم پرته BBC ته ویلي وو اسلام کلا ګمرک کې حالت نازک دی. له تاجکستان سره د شیرخان او واقیني بندر ته نیولو وروسته دا دریم بندر دی چې طالبان په دې وروستیو کې نیسي. اسلام کلا د هرات 160 کیلومترۍ کې د ایران او افغانستان ترمنځ مهم سوداګریز بندر دی. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لیدو سره طالبانو بریدونه بېساري ډېر کړي دي. څو ورځې مخکې اسلام کلا کې پر قدس آباد بازار د طالبانو د برید ریپورټ هم ورکړل شوی و. دا ډله له څو ورځو راهیسې هرات کې د ولسوالیو نیولو ادعا کوي او نن وایي بیګای ګلران او رباط سنګي ولسوالۍ هم نیولې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.